السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپلو تصویرانو باندې د هر رقم ته ښایسته ډیزاین جوړ کړئ. دوستانو که چېرې تاسو غواړئ چې له خپلو تصویرانو سره ټکس ولیکئ یا خط ولیکئ یا شاعري ولیکئ یا یو بل شی ولیکئ، او که غواړئ چې تاسو د هر رقم ته ښایسته فریمونه ځینې جوړ کړئ او له هغو فریمو سره خپل نومان ولیکئ، خپله شاعري ولیکئ، دوستانو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو له مخکې تاسو په خپلو موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم کم پرمیشن تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشن به تاسو الاو کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو دلته بیخي ډېر اپشنان دي. پروجیکټ دغه رقم پریسیټ سو، پروجیکټ سو، ټریننګ سو، ماسک سو، بیکګراوند سو، سټیکر سو، دغه رقم بیخي ډېر اپشنان دي. نو ګوره دوستانو اول به تاسو راسئ پریسیټس ته. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو پریسیټ ته راسئ، اوس که تاسو غواړئ چې په هر ډیزاین کې یعنې په هر سټایل کې خپل تصویر سره ولګوئ له دې ډیزاینونو سره، یا خپل نوم سره ولګوئ یا خپل نوم سره جوړ کړئ، نو دوستانو صرف تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ، اوس دا ټوټل ډیزاینونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې هر ډیزاین نه واخلئ، صرف به دوستانو تاسو هغه ډیزاین نه واخلئ، هغه ډیزاین باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دلته به ګوره دوستانو تاسو ایډیټ بټن ووهئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو ایډیټ بټن ووهئ، دغه رقم ګوره دوستانو دلته لاندې دی تاسو ته اپشنان درکوي. اوس په اډ ټکس کې دوستانو تاسو خط اډولی سئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو اډ ټکس ووهئ، دلته به ګوره دوستانو تاسو خپل نوم ولیکئ. اوس که دوستانو تاسو هر نوم لیکئ، صرف به دوستانو تاسو هغه نوم ولیکئ. هغه چې تاسو هر نوم ولو، نو ګوره دوستانو ما کلملا ولیکئ. دغه رقم ګوره په سمپل کې دا ټول سمپلان دي. اوس که تاسو غواړئ چې په هر ډیزاین کې دا خط ولیکئ او دا خط جوړ کړئ، دغه رقم ګوره دوستانو تاسو هغه ډیزاین ور وښایاست او بعد کې به دوستانو تاسو تایید ووهئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، هغه به دلته راسي. نو ګوره دوستانو اوس هغه زما نوم ولو، هغه دلته رالی. دغه رقم ګوره دوستانو په ایډیټ ټکس کې بېرته دغه خط تاسو ایډیټولی سئ. دغه رقم ټکس سایز کې دلته دوستانو تاسو د ټکس سایز غټول یو کوچنی کولی سئ. که غواړئ چې د دا نوم هر څونه غټ کړئ هر څونه یې کوچنی کړئ، هغه تاسو په ټکس سایز کې کولی سئ. نو ګوره دوستانو هغه ما دلته یو څه غټ کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو بیا په ټکس کلر کې که تاسو غواړئ چې دې ته هر رقم کلر ورکړئ، نو ګوره دوستانو دا ټوټل کلرونه چې اوس که تاسو غواړئ چې هر کلر ورکړئ، هغه کلر دلته تاسو ورکولی سئ. بعد کې به تاسو چوز ووهئ او هغه کلر به ورکول سي. دغه رقم ګوره دوستانو په فونټ کې بیا دوستانو تاسو کولی سئ چې د فونټ یعنې د خط ډیزاین ور بدل کړئ. په بیکګراوند کې بیا دوستانو تاسو بیکګراوند کلر ورکولی سئ. او دغه رقم ګوره دوستانو په ډپلیکیټ کې بیا دی تاسو دوه جوړولی سئ. په ټکسچر کې بیا دوستانو که تاسو غواړئ چې د خپل تصویر یعنې کوم ټکسچر د هغه په ولګوئ، دغه رقم تاسو په فرام ګیلري ووهئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر ټکسچر ورکړئ، صرف به دوستانو تاسو هغه ټکسچر ورکړئ او د هغه خطه ډیزاین به دلته بدل سي. دغه رقم ګوره دوستانو بعد کې به تاسو راسئ په بیک باندې. کله چې ګوره دوستانو تاسو په بیک باندې راسئ، اوس دلته ګوره دوستانو بیکګراوند سو، دغه رقم کلر سو او دغه رقم انسټنټ فرام ګیلري سوله. اوس که تاسو هر رقم ته ډیزاین جوړ کړئ، نو هغه دلته تاسو جوړولی سئ. بعد کې به دوستانو تاسو راسئ په شیر بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم دغه تاسو په واتساپ باندې، په مسنجر باندې، په فیسبوک باندې له خپلو ملګرو سره شیرولی سئ. نو بیرته ګوره دوستانو زه په بیک باندې ووځمه. دغه رقم ګوره دوستانو دغه ټوټل ډیزاینونه دي. نو ګوره دوستانو په پروجیکټ کې بیا کوم پروجیکټ تاسو جوړ کړئ، هغه دلته دی تاسو ته رااړوي. په ټریننګ کې بیا دوستانو دغه څو جوړ شوي ویډیوګانې دي، هغه دلته دی تاسو ته درښیي. دغه رقم ماسک سو او دغه رقم بیکګراوند سو. اوس که دوستانو تاسو په بیکګراوند باندې کلیک وکړئ، که تاسو هر څو بیکګراوندونه ډاونلوډ کړي وي، هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي. نو که تاسو نه وي ډاونلوډ کړي، صرف به دوستانو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ او هغه بیکګراوند به دلته ډاونلوډ سي. بیا دغه تاسو په خپل تصویرانو باندې لګولی سئ. دغه رقم ګوره دوستانو سټیکر سو، دلته به تاسو سټیکران ډاونلوډ کړئ او بیا دغه تاسو له خپلو تصویرانو سره لګولی سئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که غواړئ چې له خپلو تصویرانو سره ډېر ښایسته خطونه ولیکئ او له خپلو تصویرانو سره شاعري ولیکئ، نو دوستانو په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې له خپلو تصویرانو سره شاعري ولیکئ او دغه رقم له خپلو تصویرانو سره خط ولیکئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.